إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله خالقنا العظيم. محترم سامعین، د والدینو د حقوق په سلسله کې 13 جمعه د دې خبرې ذکر شوی چې د والدینو څنګه په انسان باندې په ژوندون کې حق دی، دارنګه د وفات نه بعد هم د والدینو په دې خپلو بچو باندې حق شته. د دغه حق په باره کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راځي د بنو سلیمه او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کوي چې د الله حبیبه زما د والدینو په حقوقو کې چې کله هغوی وفات شوي دي څه حق په ما باندې پاتې دی که نه په ژوندونه پورې د دې حق دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې او ستا د والدینو په تا باندې د وفات نه بعد هم څه حقوق شته. لومبنی حق الصلاة علیهما چې د دوی دپاره د رحمت دعاګانې غوښتل، دویم والاستغفار لهما د الله جل شانه نه د دوی دپاره د بخشش سوال کول، د بخښنې سوال کول. دریم حق ورته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي و انفاذ عهدهما چې پتا باندې ستا د والدینو دا هم حق دی چې د دوی کوم وصیتونه وي تا ته یا عام وصیتونه دي یا کمی وعدی دي د چا سره، د دغه وعدو پوراواله او د دغه وصیتونو پوراواله. بعض اوقات د والدینو د چا سره یو معامله یو معاهده شوی وي، لکه چا باندې سسیز خرڅ کړي، بیا بعد کې دغه زامن را پاسی، دا بچی را پاسی، د دغه بیع نه د دغه خرڅون نه دوی انکار کوي. یې چا سره د بچی د ورکړې درکړې د هغې خبره کړې وي او وروستو بیا بچی را لګیږي د دغه خبرې نه انکار کوي. یا بعض اوقات والدین خپل زندګۍ کې چې څه وخت کېږي هغه خو کی چې کله دوی وفات کېږي نو په وخت د وفات کې کله دوی په دې خپل مال کې جایداد کې وصیت وکړي چې زما په دې جایداد کې دومره جایداد، دومره پټې یا دا کور، دا د جماعت د پاره، د مدرسې د پاره، د مسافرو د پاره، یا د یو خاص غریب د پاره، د هغې د پاره، دا به وقفي او دوی ته به تاسو حواله کوئ. نو دا شان وصیتونه یا وعدې چې کم د مور پلاروي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه وعدو لره دغه وصیتونو لره پوره کول د دې نه بیا انکار نه کول، دا پتا باندې ستا د مور پلار حق دی د مرګ نه بعد چې د هغې نه انکار مه کوه. یا د یو حقدار ور باندې حق دی، تا ته پته ده هغه کس
هغه ته د دې باره کې معلومات نشته دی، نو دغه حق ته ورته ورسوه. نو د والدینو په حقوقو کې یو اهم حق هغه دا هم دی چې د هغوی د وفات نه بعد د هغوی وصیتونه د هغې وعدې پوره کول، چې د چا سره څه قسمه وعده کړې وي هغه پوره کول، د چا د پاره څه وصیت کړی وي هغه وصیت پوره کول چې د شریعت مطابق وصیت یې کړی وي. څلورم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د والدینو په حقوقو کې موږ تاسو ته د دې حق بیان فرمایي: وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، چې د خپل مور پلار د رشتہ دارانو سره رشتہ پالل، چې کله دوی وفات شي د دوی د وفات نه بعد هغه رشتې چې ستا د مور پلار په وجه باندې ستا سره رشتې تعلق دی دغه رشتو لره پالل او د دوی حقوق ادا کول، دا د والدینو په بچو باندې حق دی د دوی د مرګ نه بعد، چې دا حق به دوی ادا کوي. او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې خصوصي طور سره تذکره فرمایلی ده چې د مور د کم خپلوان دي لکه تروریانې د شولې، ماماګانې شوې، یا د مور د طرف نه نیا نیکه شول، د دوی سره رشتہ پالل، د دوی حقوق ادا کول، دا د دې والدې د مرګ نه بعد په هر بچی باندې حق دی. دارنګه د تره سره رشتہ پالل، د تره د زامنو سره رشتہ پالل، د دې حقوق ادا کول، دا د دې پلار پتا باندې حق دی د مرګ نه بعد. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې رشتې خصوصي ذکر فرمایلی دی، ځکه اکثر او بیشتر عام طور سره رستو په دې رشتو کې د دې میراث په وجه باندې یا د حقوقو په وجه باندې اختلافات پیدا شي. نو د چا د ترور سره ورانئ، د چا د تره سره ورانئ، د چا د ماما سره ورانئ. هلکه د دې ماما سره تعلق ولې نه ساتئ؟ ځکه موږ ته زموږ د مور حق نه دی راکړی. هلکه د دې تره سره ولې تاسو تعلق نه ساتئ؟ ځکه چې دې تره زموږ سره دا زیاتې کړی دی، زموږ د پلار دومره حق کېدلو موږ ته دا حق نه دی راکړی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نستا د مور پلار پتا باندې دا حق دی چې د هغوی د وفات کېدو نه بعد چې کمې رشتې د دې مور پلار په وجه باندې ستا دي د دوی خیال او لحاظ ساته، د دوی حقوق ادا کوه. دا د دې والدینو د مرګ نه بعد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته حق ذکر کوي. او یو روایت کې راځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: من احب ان يصل آباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده، چې څوک دا خبره خوښوي او څوک په دې باندې خوشحالیږي چې د مرګ نه بعد هم زه د دې پلار ته لږ آرام ورکم، د مرګ نه بعد زه د دې پلار خدمت وکم، د مرګ نه بعد د دې پلار حق ادا کم، د مرګ نه بعد زه د پلار خوشحاله کم. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې طریقه دا ده چې د پلار د رونو سره چې ستا ترونه کېږي د دوی سره د خپل رشته مضبوطه کا او دا رشته ټینګه کا، د دوی د حقوقو د ادایګۍ اهتمام وکړه. د دې سره به ته په دې قبر کې د خپل پلار ته آرام او سکون رسې، پلار ته به دې په دې باندې آرام وي، سکون به وي، اطمینان به وي، او پلار به دې په قبر کې خوشحاله وي. او گویا کې تاپ دې پلار ته په قبر کې آرام او راحت او خوشحالي دې ورته ورسوله.
رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې په نیکو کې د مور پلار سره د نیک سلوک کولو کې بهترینه طریقه دا ده چې یو انسان د مور پلار د وفات نه بعد د هغوی د دنیا د رخصتېدو نه بعد د دوی چې کم مرګري دي، د دوی کم دوستان دي، د دوی کم رشتہ داران دي، د هغوی سره د خپل تعلق برقرار وساتي. نو دا د مور پلار سره د ښه سلوک کولو، د نیک سلوک کولو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا اعلی او بهتره طریقه ده چې کله مور پلار دی وفات شول، د هغوی د وفات نه بعد د هغوی د خپلوانو سره، رشتہ دارانو سره، دوستانو سره تعلق ساته. نو د مور پلار په حقوقو کې یو بنیادی حق دا هم دی چې کله هغوی وفات شي، د هغوی د وفات نه بعد د هغوی د دوستانو سره، د خپلوانو سره دوستی او خپلولی پالل، د هغوی سره هغه رشتہ نه کټ کول، تعلق نه پرېښودل. پنځم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په یو انسان باندې د مور پلار د وفات کېدو نه بعد کم حق دی و اکرام صدیقهما، د دوی چې کم دوستان دي، متعلقین دي، د هغوی سره د مینې او د محبت او د اکرام او د احترام تعلق ساتل. چې څنګه ستا د پلار ور سره تعلق و، د هغوی ور سره ناسته پاسته وه، رفت و آمدو، د تحفو د تحائفو تبادله وه، نو دقه برقراره وساته. په دې سره به ته د خپل مور پلار د حقوقو د ادایګۍ والی، د هغوی حقوق به په دې طریقې سره ته ادا کړلی شي چې کم کمی ستانه شوی دی، هغه کمی به درته الله جل شانه په دغې طریقې سره پوره کړي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو انسان هغه په زندګۍ کې د مور پلار پوره خدمت نه وي کړی، مور پلار تینا ناراضه او خفه د دې دنیا نه تللی وي، د مور پلار په دې ژوندون کې د هغوی نافرمانه او عاق شمارلی کېدلو، لیکن رستو الله جل شانه دته دا توفیق ورکړلو چې فلا یزال یدعو لهما ویستغفر لهما، د دوی د وفات نه بعد شروع شي د دوی د پاره مسلسل دعاګانې غواړي، د دوی د پاره استغفار غواړي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د په دې عمل سره الله ته د محبوب جوړ شي او حتی یکتبه الله بارا، الله جل شانه د مور پلار په فرمان بردارو کې حساب کې او په هغې کې وشمېري. په ژوندون د ده نه خو کمی کوتاهی شوی، د هغوی پوره خدمت یې نه و کړی، نافرمانی ته نه شوي وي، لیکن د مرګ نه بعد الله دته دا سوچ ورکړلو او دا غم فکر ورسره پیدا شولو چې ما د دې مور پلار حق نه دی ادا کړی، د دوی خدمت ما نه دی کړی، اوس به زه په څه طریقې باندې د دوی دا حق پوره کوم. نو په دغه سلسله کې دی شروع شو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دعاګانې ورته کوي، ایصال ثواب ورپسې کوي او دارنګه استغفار د دوی دپاره غواړي. دومره پورې دی غواړي، دومره حده پورې، تر دې پورې چې الله جل شانه په نیز باندې دی د هغه نافرمانو بچو په ځای باندې په فرمانبردارو بچو کې وشمېرلی شي او په هغې کې حساب کړلی شي. نو د والدینو دپاره د مرګ نه بعد استغفار کول، د والدینو دپاره د مرګ نه بعد د رحمت دعاګانې غوښتل، د والدینو هغه حق چې کوم د عامو مسلمانانو سره کومه معاهده شوې ده یا د یو مسلمان په حق کې څه وصیت کړی دی د هغې پورهوالی، دارنګه د هغه رشته دارانو سره رشته پالل چې د کومو رشته دارانو تا سره رشته د مور پلار په وجه باندې ده،
د مور په وجه دې څومره رشتې دي د هغې خیال ساتل، د پلار سره دې چې کومې رشتې دي د هغې خیال ساتل، او دارنګه ورسره د هغوی د دوستانو د هغوی خیال او لحاظ ساتل. رسول الله علیه الصلاة والسلام دا د والدینو حقوق ذکر کړي دي. خو په دې دوستانو کې هغه دوستان چې د هغوی دوستانه د شریعت مطابق وي، که خدا ناخواسته د دوستان دا شانو چې هغه نشیان دي، نو دا اوس پکار نه ده چې ته به اوس ورسره نشی کېږي. ځکه زما پلار به ورسره چیلم والو نو زه به هم چیلم وام، هغه به سګرټۍ ورسره والو نو زه به هم دا کوم، هغه به دا بوتل څکلو نو زه به هم دا څکم. نه، د دې دوستانو نه هغه دوستان مراد دي چې د هغوی دوستانه د الله دپاره وي، د دوی یو ځای کېدل هم د الله دپاره، جدا کېدل هم د الله دپاره. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه یو قسمه خوشبخته نیکبخته خلق د خپل د عرش د سوري لاندې هغوی ته ځای ورکوي. په هغې کې هغه دوه کسان هم دي چې د هغوی د الله جل شانه د رضا دپاره د یو بل سره مینه محبت وي او د یو بل سره تعلق وي. د الله جل شانه د محبت په وجه باندې د دوی یو ځای کېدل هم وي او د الله جل شانه د محبت په وجه باندې د دوی جدا کېدل او بېلیدل هم وي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د چا دا حالت او دا کیفیت دی، الله جل شانه به دته انعام دا ورکوي چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه د خپل د عرش د سوري لاندې دته ځای ورکوي. نو د دې مور پلار د دوستانو د متعلقینو نه هغه مراد دي چې د هغوی د الله جل شانه د رضا دپاره تګ راتګ او مینه محبت وي. که بالفرض خدا ناخواسته په یو نافرمانۍ باندې د دوی سره نه یو ځای کېدل وي او د دوی سره دوستانه او د دوی دا تعلقات وي، نو د دې رشتې پالل نه بلکې د دې پرې کول دا فرض دی، لازم دی، ضروري دی چې د دوی سره به قطع تعلق کې د ګناه په وجه باندې د نافرمانۍ په وجه باندې دین اسلام او شریعت موږ تاسو ته دا حکم کوي چې د دا شان خلکو سره به بیا تعلق نه ساتئ. لکه په هر مانځه پویترو کې آخرینی رکعت کې موږ د الله جل شانه سره دا یو وعده کوو چې ونخلع ونترک من یفجرک، پروردګاره موږ به د خپل د دوستانې د لشت نه هغه خلق چې کم خلق ستا نافرماني کوي هغوی لره به موږ وباسو او دارنګه د هغوی سره به موږ تعلقات او دوستانه پرېږدو چې کم خلق ستا نافرمانه دی او ستا په نافرمانۍ کې مبتلا دي. نو د مور پلار هغه دوستان هغه متعلقین چې کم د شریعت د حدودو کې دننه د دوی دوستانه وي او د الله دپاره د دوی دوستانه وي، نو د دوی سره دا تعلق برقرار ساتل دا د مور پلار په حقوقو کې ده. نو زما عزتمنو دین اسلام او شریعت کامل مکمل دین دی، منگ تاسو ته هر خبره کا پورا را رسول ده. نو که یو طرف ته د مور پلار د ژوندون او د هغوی چې څو پورې په دنیا کې وي د دې د حقوقو تذکره راته فرمایلې ده، نو د هغوی د وفات نه بعد د هغوی د حقوقو تفصیل هم راته ذکر کړی دی. دا صرف د دې دپاره نه چې موږ د دې معلومات حاصل کو، بس نه تر معلوماتو پورې خبره باندې زموږ ستاسو غاړه نه خلاصېږي. غاړه مو هله خلاصېږي چې کله دا په خپلو معمولاتو کې راولو، د دې مطابق زندگی برابره کو. نو د دین اسلام او د شریعت زموږ ستاسو نه دقه غوښتنې دي چې کله د والدین وفات شي د هغوی دپاره د رحمت دعا کوه، د هغوی دپاره بخښنه غواړه، د هغوی چې کم لوزونه دي یا د هغوی چې کم وصیتونه دي هغه پوره کوه، د هغوی د رشته دارانو سره رشته پاله، د هغوی د دوستانو سره دوستانه پاله. الله جل شانه دې د رسول الله علیه الصلاة والسلام د ارشاداتو مطابق د زندګۍ تیرولو توفیق